نو موږ اول غټ ځای یعنې یو غټ دفتر مو ونیوی، کرایه مو کوي او اوس دا چې د رنګ چارې ختمې سوې خلاصې سوې، نو دغه د رنګمال ورور لا اخته دی، ځینې کارونه چې پاته دي هغه خلاصوي. نو بیا به د هغه وروسته نو د کمبلې یا د کارپیټ چې ورته وایي د کارپیټ چارې پر مخ وړو او دا د کارپیټو ماوار سو. دا چې سره شور کړي دي تاسې وینئ، دا د کارګر لا تر اوسه پورې لږ لږ اخته دي. نو د کارپیټ کار هم وسو او دا په یوه کم ځای دی، تاسې مو وایئ دا چیرې دی؟ هغه مخامخ د سید جمال الدین مکتب دی یا سید جمال الدین علي لیسه ده د اولې فوارې سره، او دلته شاوخوا موږ یو او دا د اطابله اخته دی، دکان را جارو کوي، دغه دفتر را جارو کوي تر څو ښه صفا سي. بیا به د سټوډیوګانو دپاره ځایونه وټاکو چې چیرې چیرې سټوډیو جوړوو. یو دوې سټوډیو پکښې جوړوو، یوه د غالمغال خپرونې لپاره او یوه دانه د یو بام دوې هوایي خپرونې لپاره. نو بیخي غټ ځای مو ونیوی، تقریبا څو 10 متره به یې اوږدوالی د دواړو خواو، یعنې بر و اوږدوالی دواړه تقریبا 10 متره دي. نو لا صفایي نه ده خلاصه سوې، کنجانو منجانو کې منجان نو نه کنجان، په کنجانو کې لږ لږ خاورې پرتې دي، طاوله زر دغه د اخته دی، کوټه را جارو کوي. او په دې وخت کې نو د وزن نه و کم کړی، بیا د وزن په اړه هم درته وایم وروسته. اوس دا د دی دا پیژنئ څوک اخته دی؟ دا زموږ کارګر ملګری، که څه هم ځینې وخت ځان کاږي د کاره څخه، دا لوړ شینکالی درښیم. دا چې دی ښایسته خان دی اخته دی، دا بل لاندې چې دی هغه د پردو والا کارګر دی چې رالی دا د پردې پیپ و پردې ټک ولې ښایسته خان ورسره کومکي دی، طاوله عکاسي کوي. نو د دې باره په اخته و او دفتر مو دغه ځای ته راورسوي. اوس فلحاله خدای د پردو کار هم وسو، ښایسته خان و طاوله اخته دي چې پردې سره سمې کړي او ښه سرې پردې، یو دیوال شین رنګ بل دیوال ژړ رنګ، لاندې ښایسته کارپیټ او دغونه غټ اوږد ځای دی. نو دغه دی فاینل ځای. اوس ښایسته خان غواړي چې د دې عکس پکښې واخلي. ښایسته خان دا دی رالی او ودرېدی تر څو عکس ته ځان برابر کړي. نو نور م رابند کړي د نن دپاره یا د اوس دپاره دغه کار وسو. نو د دې وروسته به چې چیش راوړو، د چیش ضرورت دی هغه راسره وګورئ. او پاتې سوې چوکیانې راورسېدې، دوې دانې ښایستې چوکیانې، دا چې تورې دي او د سټوډیو د رنګ سره سمې نه وي برالته. نو ښایسته خان اخته دی چې شین خام اسماني شین یا اسماني رنګ ورکړي. نو دا دی په رنګ اخته دی. دا چې نور طاوله چیش راوړي دي، چیش ته ضرورت و هغه به دی خپله درته ووایي. دا سو د ډیکوریشن سامان، دا به اوس سره هغه نوې سټوډیو په دې طریقه سره فعاله کړو. دا چیک ورته وایي که چیغ ورته وایي کیډې ورته وایاست، دا سو دا سامان آلات سوله او دا سیټ اپ خو مکمل برابر دی، دا نور ضرورت نه لري. پاتې سو د بل کونج په دې ترتیب جوړېږي. بالاخره سټوډیو تیاره سوه د غالمغال خپرونې دپاره. ښایسته خان اخته دی چې جارو یې کړي یا یې پاکه کړي، هغه راوړل سوي شیان ټوله ټاکول سوه. او هغه مخامخ د بنګلدېش بیرغ نه دی، هغه د ونانو ودلی یو ټکور دی. اوس خو نو ټکور ځینې جوړ سوی دی، اصلي ونان دي. او دغه منګۍ ورته وایاست، ماټۍ ورته وایاست، هر شی چې ورته وایاست، دا به د مستو دپاره پرته وي. نور سامیانې دي، دا ونګ دی، بله کنجي ورسره پرته ده. نو دغه دی د بنګلدېش بیرغ چې نه دی. او دا بله رسامي ده د الفا د انګلیش فلم رقم. نو دا کوچني کنجي ده د شلومبو. پس دا سټوډیو ده او دا ښایسته خان دی، عادي ورلی دی. بیا یو وارې ورځي او پکې کښېني او عکس پکښې اخلي. دی بیا داسې د نامه ډیو دی چې خدای دې وساته. نو ستا د وینې لکه زمری څانګې پکښې واچوئ، که نه زمری خو نو لکۍ لري، دی یې نه لري. نو سټوډیو تیاره سوه، خو بیا هم ځینې شیان چې کم وه، لږ چې څونه تاریخي شیان نور زړېږي هغونه ښایسته کېږي. نو دغه زموږ ملګری یا زموږ یو بل همصنفي زما او د ښایسته خان ثناءالله دی، او دغه توره ده راوړې ده. دا دی وایي زما د پلار که زما د نیکه د وخت و، دا د کور دا توره راوړه، هغه شین څراغ یې راوړی هلته چې زړېږي، او یو دانه یې لور راوړی. بس د هغه مدلې پکښې راوځړوله، سره ترتیب کړه. یو شی لا بل پاته دی، یو غټ تصویر دی، هغه هم راځي. او په دا وخت کې نو ګرمي وه، زما بغلان و کالو باندې ګرده خولې دي،
نو دا د اخته یو چې توره ومشلوو پر دغه خاشي دي کیړي دي هر شی چې دي چې پر دغه یې ومشلوو او سټوډیو نوره په ښایسته کو او دا وینه دا بغلې د یو بام دوې هوایي خپرونې دپاره دی او هغه بغلې د غالمغال خپرونې دپاره دی د دا خپرونه کې وینې وغلي مخامخ هغه لور دا د یو بام دوې هوایي دپاره یو بام دوې هوایي خپرونې دپاره سټوډیو هغه د ناستې ځای برابر سو اماده دی نور فقط مېلمنو ته ضرورت د غالمغال خپرونې دپاره هم سټوډیو بس مکمله سوه اماده ده فقط مېلمانه او کرکټرونه غواړي نور به نو یو څه معلومات دی خپله در سره شریک کړي یعنې د هغې خپرونې سیټ دی د هغې خپرونې ځای دی دلته پر دغه ځای به دلته داسې زه ناست یم دا رقم داسې معنا دلته به ښه انچ لومبې راته پرتي او یا به اوبه راته پرتي او په دغه کې به بیا دا خو ته اوس لا ډاکټر ته حضور نږدې سم دا خو نه راته کېږي په دې کې به بیا مستې پرتي په دې کې به بیا بالا داسې مېلمنو ته مستې را اخلو په دا کشني کشني چاخوریږي ماسخوریو کې البته بالا به مېلمنو ته ورکوو د خیره سره دا سوه دا او په پاتې سلو هغه لوړ شان دې ښکاره کړله نو دغه دی زموږ نوی دفتر او دغه وې زموږ دواړې سټوډیوګانې چې په یوه کونج کې مو یوه سټوډیو جوړه کړه په بل کې بله نو دا دی منیر فیصل اخته دی کیمرې برابرې 3 کیمرې مې ورته ایښي دي 2 د کلوزاپو دپاره او یوه دانه د لانګ شاټ دپاره او سهار وختي دا یو پر 5:30 بجې راوتلي یو تر څو هر یو بیرته خپل کار ته فارغه سي او موږ شوټینګ وکړو دا چې دې اخته دي وریجې خوري نو کیمرې کار ته اماده پرتې دي ما چې دې وریجې وخوري ناشته وکړي بیا به پر راولاړ سو نور یاران خو نو پېژنئ زه به دا کیمره یو څه ښکته کړم او دا مسعود دی دا بل هادي دی هغه خو نو عطاالله دی او کیمره د ادریس سمین څخه ده چې په غالمغال خپرونه کې به د معلم صاحب رول یا کرکټر لوبوي نو نور خپرونې را شروع کوو او تاسې زموږ د هغه یاندې د زرچنار یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو د ټولو خپرونو څخه خبر اوسئ اسمت کمپیوټر مرکز اسمت کمپیوټر مرکز د هر ډول کښتو ماډلونو او لوړو ماډلونو کمپیوټرونو یوازینی مرکز دلته تاسو د هر ډول لوړ ماډل کمپیوټر ترلاسه کولی شئ لکه 11 جنریشن 12 جنریشن 14 جنریشن 14 جنریشن تر کورای 9 پورې او داسې نور لوړ ماډل ګیمینګ کمپیوټرونه د اسمت کمپیوټر څخه ترلاسه کولی شئ اسمت کمپیوټر مرکز یوازینی کمپیوټر مرکز دی چې په کندهار ښار کې ستاسو د اسانتیاو لپاره 3 څانګې لري مرکزي او دوهمه څانګه الجدید مارکیټ اسمت کمپیوټر مرکز درېیمه څانګه راحت الجدید مارکیټ اسمت کمپیوټر مرکز زموږ هر کمپیوټر تاسو ته د 3 ورځو په ضمانت درکوو که چیرې مو د 3 ورځو په جریان کې کمپیوټر خوښ نه وو هم کمپیوټر تر تبدیلوو او هم پیسې درکوو ستاسو هر ډول اډر منل کیږي